ستاسو ښار کې ټول خلک بوزه ګرځي او زه پکې روجه یمه نو ښه یمه. السلام علیکم ملګرو، حکمت جان یم. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یې. ملګرو تاسو ته به دا سټ کې ویډیو ښکاري د علي خان چې هغه کم نظم ویلی کم نعت یې ویلی دی روجې په باره کې. نو دا خلک ټول تنقید پرې کوي. څه له تنقید پرې کوي دې نظم کې داسې څه دي؟ راځئ دا ویډیو کلیپ ګورو، د هغې نه پس بیا خبرې اترې کوو. ستاسو ښار کې ډېر خلک بوزه ګرځي، ستاسو ښار کې ډېر خلک بوزه ګرځي، ستاسو ښار کې ډېر خلک بوزه ګرځي، ستاسو ښار کې ډېر خلک بوزه ګرځي. زه پکې روجه یمه نو ښه یمه، زه پکې روجه یمه نو ښه یمه. ملګرو تاسو دا ویډیو کلیپ وکتو د علي خان بی چې هغه دا کم نعت چې کوم دی دا ویلی دی د رمضان په باره کې. صحیح ده، ډېر ویډیوګانې ما داسې وکتې چې خلک په علي خان بی باندې تنقید کوي چې د دا نظم څه راویلی دی. یو نیم ویډیو مې پکې داسې هم وکته چې هغه وایي چې یاره دوی به د کم شاعري چې چا کړې وه د دې نه مخکې هغه ګانې شکل کې ده به د هغه کسانو نه اجازت اخیستی وای او بیا به یې دا شاعري چې کوم دی کړې وای. دا ټولې خبرې سره په دې ویډیوز کې ډسکس کوم. دا ویډیو لازمي وګورئ. د ټول نه اول خو زه علي خان بی ته ډاډ ورکوم چې هغوی دومره ښه سوچ وکړو چې هغه کومه ګانه وه هغه خلکو څنګه یې خوښوله، داسې چې دا کم نظم دی دا کم نعت چې کوم دی دا هم خلکو خوښ کړو او دوی د پښتنو لپاره یو ښه سوچ او ښه پیغام پکې راوړو. بله دا چې ډېر خلک تنقید کوي په دې نظم باندې چې دا اول ګانه وه او دوی چې کوم دی نعت له واړولو څه له یې واړولو. تاسو به ډېر سندرې داسې کتلي وي چې هغه نعتونو ته اوښتې وي او خلکو پې نعت قسم کې طرز کړی وي او هغې نه نعت جوړ کړی وي، خو ډېر الفاظ پکې بدل کړي را بدل کړي وي. د افسر افغان یوه ویډیو ما کته چې هغه وایي چې یاره علي خان دا ډېر غلط کار کړی دی چې دا چا شاعري وه چې دی راغستې او ډېره یې ګډه وډه کړې ده او خرابه کړې ده. زه افسر افغان ته دا جواب ورکوم چې یاره څومره سندرې چې خلکو نعتونو ته واړوي، څومره شاعري خلکو نعتونو ته واړوله ګډه وډه یې کړه او هغې کې ټکي بدل کړل. هغې باندې تاسو نه ریاکشن وکړو نه په ویډیو کې هغو له جواب ورکړو چې تاسو داسې څه له ورکړې ده. او اوس چې علي خان به دا کم شعر او شاعري بدله کړې ده او نعت یې اړولې ده تاسو په دې باندې تنقید کوئ چې یاره تاسو دا څه اړولې، تاسو په کار دی چې د دوی نه تپوس کړی وای. دا خلک خو چا جواب نه ورکړي چې تېره ته داسې کار وکړه چې یو کس یو وینز جوړوي. زه به تاسو ته وینز مثال یو وینز جوړوي هغه بل کس ته دا وایي چې یاره ته هم وینز جوړوه، نه هغه ښه مشوره چاله نه ورکوي. نو دا وایي چې یاره ده به دا چا چې د هغه کوم شاعري کړه ده نه به یې تپوس کړی وای. داسې خو ډېرو خلکو داسې ګانې چې کوم دي نعتونو ته اړولې ده شاعري نعتونو ته اړولې ټکي پکې بدل کړي دي. نو تاسو هغو ته سره جواب نه ورکوئ، تاسو هغو ته سره نه وایي چې تاسو دغه نه جواب وکړئ. بله ده چې د علي خان بی ته دا ویلي چې یاره تاسو دغو نه معافي وغواړئ په سوشل میډیا کې وغواړئ چې یاره ستاسو شاعري ما داسې ګډوډ کړې. نه، علي خان بی ته زه دا وایم چې د چا نه معافي مه غواړه. تاسو چې کوم کار کړی د ډېر ښه کار هم کړی، ښه سوچ هم کړی چې یاره یو داسې تاسو په داسې شاعري تاسو په خپله وکړه. تاسو ته زه دا در کوم د افسر افغان چې کوم دغه کړی دی کم ریاکشن یې کړی دی په دې وجه کړی ځکه چې دا یو مشهور شخصیت دی ځکه یې پرې کړی په خپله هم دی. خو یو کس زموږ په پښتنو کې دا شی شته چې بل کس نشي کامیاب لیدلی. علي خان بی ته زه دا پیغام ورکوم چې پلیز د خپل کانټینټ چې کوم داسې جاري ساتئ او پښتنو له ښه یو میسج او ښه پیغام راوړئ. ډېره مننه چې هر چاته هم علم خوشحاله آباد لره نو راکړې ما له اجازت ډېره لږ پمن.